السلام علیکم ورحمۃ الله. امید د دوستانو ښه به یاست. په دې درس کې موږ تاسو ته یو څو متلونه د انګلیش راوړي دي. راځئ چې د انګلیش متلونه هم زده کړو. اول متل د موږ سره A rolling stone gathers no mass. A rolling stone هغه تیږه چې کومه رغړي gathers no mass هغه وزن نه لري. پښتو کې موږ وایو کومه تیږه چې په ځای پرته وي هغه درنه وي. دویم متل دی موږ سره all that glitters is not gold. یعنی ټول هغه څیزونه چې کوم پړقیږي هغه سره نه وي. پښتو کې موږ د دې سره چې کوم متل جوړیږي هغه دا وایو چې هر سورګیره شاګل نه وي، یا دا هم وایو چې په پوزې تورولو باندې څوک نه لوار کیږي. all that glitters is not gold. هر سورګیره شاګل نه وي، یا په پوزې تورولو باندې څوک نه لوار کیږي. بل متل دی موږ سره barking dogs seldom bite. پښتو کې موږ وایو کوم سپی چې غاپي هغه خوړل نه کوي، یا دا هم موږ وایو چې غوریږي هغه نه وریږي، چې غوریږي نه وریږي. barking dogs seldom bite یعنی کوم سپی چې غاپي هغه خوړل نه کوي، یا چې غوریږي نه وریږي. بل متل دی موږ سره might is right. پښتو کې موږ وایو چې د چا زور وي د هغه کور وي. might is right چې د چا زور وي د هغه کور وي. بل متل دی موږ سره a bad workman always blames his tools. ډمې له ګډا نه ورتله ویل میدان تنګ دی. a bad workman always blames his tools. پښتو کې موږ وایو ډمې له ګډا نه ورتله ویل میدان تنګ دی. بل متل دی موږ سره let bygones be bygones, take care in the future. let bygones be bygones. پښتو کې موږ وایو تیرې چپې ایرې کا take care in the future. راتلونکي چپې شماره. let bygones be bygones, take care in the future. تیرې چپې هېرې کړه راتلونکي چپې شماره. بل متل دی موږ سره as you sow so shall you reap. as you sow so shall you reap. څه چې کرې هغه به ریبې. as you sow so shall you reap. څه چې کرې هغه به ریبې. بل متل دی موږ سره something is better than nothing. پښتو کې موږ وایو هسې ناستې نه پردی بیګار هم ښه دی. something is better than nothing. هسې ناستې نه پردی بیګار هم ښه دی. بل متل دی do good have good. ښه کوه ښه به مومې. do good have good. ښه کوه ښه به مومې. ډېره مننه ویډیو کتلو نه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.